بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله و باد ساته. امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. نن درته محترمو د الله جل شانه د یو بابرکته نوم، د یو ډیر عظیم الشان نوم، ډیره خاص او ډیره عالی شانه وظیفه بیانوم چې دا د هر ناممکن حاجت لپاره، د هر مشکل او د هر مصیبت نه د نجات لپاره په کامل یقین سره تاسو دا وظیفه وکړئ. ان شاء الله تعالی چې چا هم دا وظیفه وکړه نو هر حاجت به الله جل شانه پوره کوي او د هر مشکل نه او د هر پریشانی نه ورته الله جل شانه نجات عطا فرما کوي. دا دومره خاص او بهترین عمل دی چې دا د ستاسو د دعاګانو د قبولیت لپاره ډیر عظیم الشان او کافی عمل دی. ان شاء الله تعالی چې څه قسمه جایز دعا دی وي، الله جل شانه به دعا قبلی. ډیر مختصر وظیفه دا هم نن تاسو دا وکئ. ان شاء الله تعالی الله جل شانه به دستاسو هر ناممکنه حاجتونه پوره کړي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرین او سامعین په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو اسې هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټاله والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ علی کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملایويږي. ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغې اجازه راکړې ده. د دې نه علاوه زما عزتمندو کچر تاسو تعویذونه پکار وي، تاسو نوقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتس اپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. زما عزتمندو، زما د حوصله افزایی د لپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شان نور خپل الفاظ تاسو منشن کوي ولیکئ. د دې لپاره چې مال حوصله افزایی ملایويږي او نور ډېر خپل وظایف ز تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، کچره تاسو هم نن د الله جل شانه د نوم د خاص وظیفه، د عظیم الشان وظیفه کول غواړئ نو ویډیو اخیره پورې وګورئ او سکپ کوئ مه. زما عزتمندو، د الله جل شانه په نومونو کې ډیر لوی عظیم الشان برکات دي او ډیر بے پناه کمالات پدې کې پراته دي او ډیر زیات فواید پدې کې پراته دي. که په کامل یقین سره او په صحیح نیت سره کامل برواسه سره د دې نمونه وظیفه وکړي شي نو الله جل شانه به هر ناممکنه حاجتونه یا سر ډیر لوی ضرورت وي، ډیر زیات ضرورت وي، نو الله جل شانه ورته هغه ضرورت هم پوره کړي. مشکلات او پریشانی، داسې مشکلات او پریشانی چې د سره د ژوند بے سکون ای بے آرام وي او زندگی ورته په ټینشنونو کې په خفګانونو کې مبتلا کړي وي، د دینه د وتلو د پاره کچره دا وظیفه وکړي شي نو الله جل شانه ورته د دې مصیبتونو نه، ټینشنونو، خفګانونو نه او د هر قسمه مشکلات او پریشانونو ول نجات عطا فرما کی. زما عزتمندو، مونږ وګورو چې څوک د چا تعریف وکي، څوک د چا صفت وکي، نو هغه بل کس په خپل تعریف باندې په خپل صفت باندې څومره ډیر زیات خوشحال شي. حالانکه دا صرف دنیاوی تعریف وي، دنیاوی صفت وي، نو هغه بل کس دومره خوشحال شي چې د څه حاجت وي، د څه ضرورت وي، نو هغه ورته فورن پوره کی. نو زما عزتمندو، تاسو سوچ وکئ چې څوک د الله جل شانه تعریف کوي، د الله جل شانه صفت کوي او د الله جل شانه لوی بڑائی بیانای، حالانکه الله جل شانه د لوی بڑائی بیانولو او تعریف کولو لایق هم دی او دې سره د الله جل شانه طاقت بیانای او بیا دې د الله جل شانه نه دعاګانې غواړي، سوال کوي، خپل حاجتونه الله رب العزت تاوان دي کی. نو الله جل شانه به د داسې بندنه ډیر زیات خوشاله وي. نو څنګه به د دې بنده دعاګانې رد کوي او څنګه به د دې انسان خبره رد کیږي.
ضرور به ضرور به الله جل شانه دې انسان ته عطا فرما کوي. لہذا زما عزتمندو دا نننی عمل یو ډیر خاص عمل دی، ډیر مختصر عمل دی. ترتیب او طریقې کار ز تاسو ته بیانوم. زما عزتمندو ترتیب او طریقې کار ادا دی چې دا ټولو نه مخکې پیلا اول به تاسو 11 مرتبه 11 پیرې به تاسو درود شریف وایي. بیا د الله جل شانه دا خاص نوم یا حافظ یا حافظ یا حافظ دا به تاسو 500 مرتبه 1500 ځلې به تاسو وایي. پوره توجه سره دیان سره. زما عزتمندو دا کوشش وکړئ چې څه ټایم تاسو دا وظیفه کوئ چې تاسو په ذهن کې تاسو په زړه کې د الله جل شانه عظیم طاقت، د الله جل شانه لوی او بڑائی هغه تاسو په ذهن کې موجود دی. نو دغه سره به تاسو دا ورته وظیفه جاری ساتئ. او بل دادا چې څه ټایم تاسو دا وظیفه کوئ نو چې د دنیا نه د دنیا د حالاتو نه تاسو ذهن خالی وي او راغون وي او دې سره د الله جل شانو په ذات باندې کامل بروسه او یقین هم وي. نو زما عزتمندو د ټولو نه مخکې به اول 11 پیرې درود شریف وایي. بیا به 1500 ځله 500 مرتبه به تاسو یا حافظ یا حافظ د دې ورته وظیفه وکړئ. او په آخره کې بیا 11 مرتبه 11 پیرې درود شریف وایي. خدا د زما عزتمندو چې تاسو درود ابراهیمی وایي، یعنی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د دې نه پس بیا زما عزتمندو د دعا د پر لاس پورته کوي. الله تعالی حمد و ثنا بیان کوي. الحمدلله رب العالمین بوای. بیا به درود شریف وایي چې کوم درود شریف تاسو ته آسان وي. بیا به انتهایی توجه سره عجزه سره ګلګلا سره په جلا سره به دعا وغواړئ. یا جلا تاسو ته نه درځي نو جلا شکل به جوړ کړئ. د الله جل شانه نه به دعاګانې وغواړئ. ان شاء الله تعالی ضرور به ضرور به الله جل شانه تاسو د تمام حاجتونه پوره کوي. هر قسمه مقصدونو کې به الله جل شانه تاسو ته کامیابی درکړي. الله جل شانه هر قسمه خواهشات د تاسو پوره کوي. زما عزتمندو خپل دوستانو سره د صدقه جاریه په تور باندې شیر کړئ. ځکه د نیکه خبره خورول شیر کول د صدقه جاریه وي. ملاوي کوم تاسو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې مال اجازه را کوي. د لوی الله په امان.